دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدفعلی بدی شوه. بدفعلی مخکې دا خبره ذکر شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل نیوه خو ښه فعل نیوه څه ته وایي د هغې پوره وضاحت شوی. اوس دلته دا یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدفعلی بدی شوه او حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دی په هغې کې دي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل خوښو او بدفعلي بدې شوه. الطیره دا تطیر چې دی په عربۍ کې تشاؤم ته وایي، بد فعل نیوو ته وایي او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدې شوه ځکه چې دې کې په الله باندې بدګماني ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدې شوه ځکه چې په دې کې په الله باندې بدګماني ده. او د جاهلیت په دور کې عربو کې دا عادت مشهور دا بد فعل نیوه او طیره ورته به دې وایي ځکه چې دوی به پکې طیر استعمالو مارغه. نو دا مارغه به پاسو که دی به کم طرف ته ملاړ بیا به د هغې نه یوه خبره راویسته. که دا مارغه به والوتو او ښی طرف ته به لاړ نو بس دا کار به ښی، که ګس طرف ته به لاړ وي دا کار به زموږ دپاره ښه نه. دغه شان که د قارغه اواز به یې واورېدو نو د هغې سره ځان له عقیدې او په عجمو کې هم د تشاؤم او تطیر موجود و. عجمو کې هم د بدپالي و د پوخانه. که چېرته به ماشوم ولیدو چې هغه به په استاذ پسې روانو نو دلته به بد پال نیو، که واپس به روانو نو دا ښه خبره ده ښه پال نیسه. که چېرته اوښ به ولیدو او هغه به یعنې سامان به یې کوز کړی او خالي به ورڅه به بې له پاسه نه و بار نو په دې به بد پال نیو. که داسې اوښ به یې مخې ته ولیدو چې په هغې به بار پروت و بیا به یې ښه پال نیو. او دا طریقه وه په عربو کې هم او په عجمو کې هم د جاهلیت په دور کې. او اوس هم نن سبا په دې هغه جاهلانو کې شته چې څوک د خپلې عقیدې نه او د صحیح دین نه نه دی خبر. زموږ په دې خلکو کې بعضو کې اوس هم دا خبرې شتي چې کله د قارغه اواز واوري، د سپي غپا واوري او پلانې مې سحر مخې له راغی او د هغه مخ مې ولیدو اول مې قرض ورکړو بیا مې دا وکړو. دا ټولې خبرې اوس هم شتي په دې بعضو خلکو کې. شریعت د دې نه منع کړې ده او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صحیح حدیث ته امام طبراني راوړی دی لیس منا من تطیر. دغه سړی په موږ کې نه دی څوک چې بد فعل نیسي او څوک چې په الله باندې بدګمان کوي. او ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الطیرة شرک الطیرة شرک. درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې بد فعل نیوه دا شرک دی. شرک په څنګه شو؟ لکه شرک خو دې ته وایي چې څوک د الله سره مخلوق شریک کی. نو دلته شرک څنګه شو؟ نو هغه داسې چې د دوی د عقیدې چې دا موږ چې دا پال نیسو دا بد پال نو یا خو موږ له فایده راکوي او یا زموږ نه نقصان لرې کوي، یا موږ له فایده راکوي او یا زموږ نه نقصان لرې کوي. نو فایده ورکوونکی او نقصان لرې کوونکی ذات څوک دی؟ هغه الله سبحانه وتعالی. ځکه شریعت دې بد پال نیوو ته شرک ویلی دی. خپلې عقیدې په الله باندې مضبوطې ساتئ. څه چې الله لیکلي دی هغه به کېږي. په دې سره تا نه څه مصیبت نه لرې کېږي او نه تا باندې مصیبت راځي چې یو ځناور دې ولیدو، د چا مخ دې ولیدو او د سپي غپا دې واورېده او یا د تور سپی دې مخې له درغی او یا قارغه اواز وکړو. داسې خبرې شو او سترګه مې ورپېده او خپه مې ورپېده او دا وشو دغه شو. دا ټولې کمزورې عقیدې دي. خیر او شر ټول د الله په لاس کې ده. ښه فعل نیسه، ښه فعل نیوه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او د هغه دا خوښ ځکه چې په ښه فعل کې په الله باندې ښه ګمان دی او په بدفعلۍ کې په الله باندې بدګماني ده. او د دین شریعت منع کړې ده چې یو مسلمان دی په خپل رب باندې بدګماني وکړي. همیشه به ښه ګمان ساتي، همیشه به ښه ګمان ساتي. که هر شی دې مخې له درغی او که هر څه وشو خو ته به دا ګمان ښه ساتي په الله باندې
چې الله به همیشه زما په باره کې د خیر فیصله کوي او خپل عقیدې به دې کمزورو خبرو پورې نه تړئ ښه مضبوطه عقیده په الله باندې ساتئ چې څوک مؤمني او موحدي نو هغه دې کمزورو خبرو طرف ته د سره ګوري نه بلکې د هغه دا یقیني چې زه د کوم رب عبادت چې زه کومه هر څه د هغه په لاس کې دي چې هغه څه فیصله کړي هغه به کېږي